السلام علیکم دوستانو، تاسو یو نوی ویډیو کې بیا هم ښه راغلاست وایم. راځئ چې نن تاسو سره په دې ویډیو کې یو ډول داسې خواړه جوړولو ریسیپي شریکه کړم چې تاسو کولی شئ د ګرمه هوا کې که چیرې پکنیک ته ځئ نو دا جوړ کړئ او په اسانه ځان سره ویسئ او یا هم کولی شئ خپل محفلونو کې لکه سالګرې او داسې نورو کې جوړ کړئ. نو باوري اوسئ چې ډېر مزهدار جوړیږي چې د خوړو ته فجیتا پاف وایي. دې نه تاسې کولی شئ په یو وار ښه ډېر جوړ کړئ او یخدان کې کېږدئ. هر کله مو چې پکار وي یخدان یې وباسئ، یو ساعت دپاره یې همداسې پرېږدئ او بیا به یې داش کې پخه کړئ. نو د دې دپاره به اول تقریبا نیمه کیلو د چرګ بغیر د هډوکي غوښه واخلئ او وړه به یې میده کړئ. دا چې باید په کومه اندازه میده شي کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ. غوښه مو چې میده کړئ بیا به یې څنګ ته کېږدئ، ورپسې به یو دانه دولمه مرچ هم واخلئ او میده به یې کړئ. دا به هم بیا یو څنګ ته کېږدئ. بیا به یو کړاهي په منقل کېږدئ، 3-4 غټې قاشق په اندازه غوړي به پکې واچوئ او پرېږدئ چې ګرم شي. بیا به یو دانه میانه سایز پیاز میده کړئ او کړاهي کې واچوئ. 2-3 دقیقو دپاره به یې همداسې وښوروئ تر څو لږ سره شي او نرم شي. بیا به هماغه میده شوې غوښه هم پکې ورګډ کړئ، یو څو دقیقو دپاره به یې پخه کړئ. ورپسې به مسالې پکې واچوئ لکه د ضرورت په اندازه مالګه، یو وړه قاشقه پاپریکا پوډر، یو وړه قاشقه اورېګانو، یو وړه قاشقه د هوږې پوډر او یا هم یو 2 پلیه تازه اوږه میده کې پکې واچوئ. نیمه وړه قاشقه کورکمن، یوه غټه قاشقه سرکه، یوه غټه قاشقه سویا ساس که مو غوښتلو نو کولی شئ نیمه وړه قاشقه چیلي ساس هم پکې واچوئ. بیا به نو دا ټول مواد سره مکس کړئ او تقریبا 10 دقیقو دپاره به یې پخه کړئ چې غوښه نرمه شي او مسالې هم ښه ورسره ګډې شي. بیا به میده شوی دولمه مرچ هم پکې واچوئ او قورمې سره به یې ګډ کړئ. دولمه مرچ زر نرمېږي نو ځکه اول نه پکې اچول ضرور نه وي. غوښه چې نرمه شوه کولی شئ پکې واچوئ. ورپسې به 2 غټې قاشقې اوړه، 4 غټې قاشقې په اندازه پیراوی هم پکې واچوئ او دا هم باقي موادو سره مکس کړئ. بیا به نیمې پیالې په اندازه شیدې هم واچوئ. دا به دوباره یو څو دقیقو دپاره پخه کړئ. دوستانو تاسو به هم وایئ چې غوښه شیدو او پیروي سره به څنګه خوند کوي، ولی حتما یو ځل امتحان کې اصلا به پرې پوه هم نشئ چې شیدې پکې اچول شوي دي، ځکه چې ډېر خوندور راځي او یو ځل امتحان باندې خو بیخي ارزي. بیا به 3-4 ټوټې د خپلې خوښې پنیر هم پکې واچوئ او یا هم کولی شئ د پیزا پنیر پکې وکاروئ. یو څو دقیقو دپاره به یې نور هم مکس کړئ. بیا به منقل ګل کړئ او دا مواد به پرېږدئ چې ښه صحیح یخ شي. ورپسې به یو پاکټ پف پیسټري واخلئ. دا کوم چې ما کارولی دا مې ترکي دوکان اخیستی دی، نو تقریبا 1 کیلو دی او تیار همداسې اوږده پرې شوي دي. نو زه منځه 2 ټوټه کم خلاص. که تاسو داسې کوم ډول کاروئ چې داسې پرې شوي نه وي نو دې ویډیو ته په کتو سره همداسې 4 کونجه یې پرې کړئ. دلته به زه تاسو ته د دې ډکولو 2 طریقې وښایم، نو هر یو چې درته اسانه ښکاره شو نو کولی شئ په هماغه طریقه جوړ کړئ. اولې طریقې دپاره به د غوښې مواد نه 2 قاشقې په اندازه د دې اوړو منځ کې واچوئ. یو بله ټوټه به بیا په سر واچوئ، څنګونه یې پنجې سره کلک کړئ تر څو وروسته بیا خلاص نه شي او په آخر کې به یې چاقو سره داسې ډګ پرې کړئ. دا بله طریقه هم تاسو دلته لیدلی شئ. دې کې به یو طرف ته مواد واچوئ، دا بل طرف به یې پرې راتاو کړئ او بیا به یې پنجې سره کلک کړئ. دا ټول مو چې جوړ کړل نو د مرحلې نه بعد تاسې کولی شئ دا ټول یخدان کې کېږدئ او ډېر وخت لپاره یې وساتئ. د ضرورت په وخت به یخدان وباسئ او بیا به یې پخه کړئ. بیا به د یو هګۍ زیړ 1 یا 2 قاشقې شیدې په یو کاسه کې واچوئ، ښه سره ګډ کړئ. دا به بیا د پف پیسټري په سر ووهئ چې بیا ښه ښایسته جلا وباسي. البته که هګۍ مو نه خوښیږي نو کولی شئ دا بیخي پرې ونه وهئ او ترې تېر شئ.
په آخر کې به بیا د خپلې خوښې په اندازه سیادانه او ګونځلې هم په سر واچوئ. بیا به یې تیار کړل شوي داش کې په 200 درجې سانتیګریډ کې 20 نه تر 25 دقیقو دپاره او یا هم تر هغې پخه کړئ چې دا ټول سره شي. اوس نو دا ټول نوشجان کولو ته بیخي تیار دي. دوستانو دا و د نن ورځې ریسیپي. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. کوم خوښه شوې نو لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ او که زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ.